دې ملا ته څوک قسم ورکړي چې تا خپل امیر لیدلی؟ یو څه موده وړاندې تقریبا 2-3 میاشتې وړاندې غالبا چې په ګولده کې یو جګړه وشوه زموږ د پاکستاني جهاد ترمنځ تاسو په یاد دي په دې جګړه کې د مجاهد له طرف نه په خطا باندې یو اوان لاړ په یو کور کې ولګېده په هغه کې 2 نفر شهیدان شول پاکستانیان. جګړه چې پای ته ورسېدله د جګړې څخه وروسته دغه کورنۍ راغله او کندهار کې عریضه وکړله چې موږ خو بې ګناه وګړي یو موږ ولسي خلک یو ولې موږ ووژلو. علي قدر امیر حفظه الله ته دا موضوع ورغله هغه دستي امر وکړ چې اول دغه مجاهد بندي کوي. یو د دې خلکو موضوع یو سي محکمې ته محکمه کې چې شریعت هر فیصله ورته وکړه هغه تطبیق کړي. موضوع لاړه محکمې ته محکمې فیصله وکړه چې دغه کورنۍ وواړه شهیدانو ته مکمل دیت ورکول شي. پوهېږي 15 لکه تقریبا او که د دې نه زیات روپۍ د هر ملي په بدل کې ورکول شوې. دا خو لا ډېره کوچنۍ څېره ده. حتی خپل وزیرانو یې امیر نه دی لیدلی. هټلر په خپل کتاب زما جنګ کې لیکلي فرق نه کوي چې ستا دروغ څومره غټ دي خو که په کافي اندازه تکرار کړې خلک پرې باور کوي. دوی به په هره کوچنۍ خبره کې امیر درته مخکې کوي. درته به وایي چې امیر داسې ویلي هدف یې دا دی چې امیر در باندې ومني. که نه نور هغه د پښتو متل دی چې وایي سړی مړی نشته خو نوم یې فتح خان دی. زه دا به هم در سره ومنو چې واقعا امیر شته او دا خبره یې هم کړې ده. خو اوس خبره دا ده د راپورونو له مخې په 20 کلنه جګړه کې تا 22,000 بې ګناه افغانان په مخامخ جګړه کې په شهادت ورسول. تنها په وروستیو 10 کلونو کې د 3219 ښځې او شاوخوا 8000 بې ګناه ماشومان په شهادت ورسول. دې یو ته دې هم دیت ورنکړو حتی کوچنۍ بخښنه دې ترې ونه غوښته او لا نور دې هم بشري حقوق تر پښو لاندې کړل. ستا په راتګ سره د فقر سطحه د 90 نه 98 سلنه ته لوړه شوه. شاوخوا 3 میلیونه خلک ورځني خواړه نشي پیدا کولی. ډېر واضح درته وایم طالب د پاکستان استخباراتي پروژه ده که له هرې زاویې ورته وګورئ.